روژې متعلق دا یوه خبره ځکه مختصر حال هم دا ده چې د دغه مبارکې میاشتې په باره کې چې قرآن پکې نازل دی، روژه یې پر موږ فرض ده. اول یې د رحمت ورځې دي، د مابین د مغفرت ورځې دي، او خیر عتق من النار دي، د جهنم څخه د ازادېدلو ورځې دي. دا میاشت کې باید سړی داسې متوجه یا باغی الخیر اقبل و یا باغی شر اقصر. هغه څوک چې د خیر طالب دی هغه ته وایي چې مخ راوړه، کوشش وکړه د هغه چې د سیزن میاشت. اوس په داسې پړاو کې یو د انسان طبیعت دا دی چې یو کار نوی شروع کړي، په دا نوي کار کې جذبه ډېره وي، نو بیا په مابین کې کرار سره سستېږي. کوشش وکړئ ځوانانو سست نه سئ. ډېرې مبارکې ورځې دي، محدودې ورځې پاتې دي. یا د تلاوت څه په غفلت کې نه سئ، یا د تراویح څه په غفلت کې نه سئ، یا د تهجد څه په غفلت کې نه سئ. او یا خدای مو کړی چې په د روژې په اولو کې مو خوله بنده کړي د غیبت او د یو بیکار الفاظو څخه چې په دې میاشت کې خوله درسه اعلان شي، او یا چې د روژې په جریان کې مو سخاوت عادت وو، خیر او کومک مو عادت وو چې اوس یې سره پرې نه ږدي. ټوله میاشت دغسې بزرګه میاشت دغسې په جذبه کې در پایه واوسېږي.